السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شیر محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام لسم درس او یا لسمه ویډیو ده. ملګرو په دې ویډیو کې کپشن مطالعه کوو. کپشن هغه وخت کار اخیستی سو چې کله په یوه ویډیو کې او یا په یوه خپرونه کې خلک په یوه بله ژبه غږیږي او د هغه سیمې خلک او یا د هغه منطقې خلک چې موږ او تاسو غواړو د هغو لپاره نشرات وکړو، هغوی په دې ژبه باندې نه پوهېږي. موږ او تاسو به څه کوو؟ د دغو خلکو د غږېدا ترجمه به راخلو، په لیکنې شکل په ویډیو کې به اچوو، څو پورې د هغه سیمې او یا د هغه منطقې خلک چې موږ او تاسو غواړو د هغو لپاره نشرات وکړو او یا دغه ویډیو د هغو لپاره جوړ کړو، هغوی هم دې باندې پوه شي چې دوی څه وایي. نو دې ته وایي کپشن. او یا د ګونګیانو خپرونه ده، ګونګیان خو په اشارو باندې غږېږي، نو دا نور خلک خو نه پوهېږي چې دوی څه وایي. موږ او تاسو به څه کوو؟ د اشارو ترجمه به په لیکنې شکل راخلو، په ویډیو کې به اچوو، څو پورې دا نور خلک هم پوه شي چې دوی څه وایي. نو دې ته وایي کپشن. ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او افیس درسونه په مکمله مسلکي او وړیا توګه زده کړئ، نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، څو پورې ځینې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. راځئ چې یو ځای په درس شروع. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شیر محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام لسم درس او یا لسمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل ته، په فایل کې نیو ته راځو او دلته بیا ملګرو کپشنز ته راځو. دا کپشنز موږ تاسو کولی شو چې له نیو آیټم نه له دې نه هم دا فعال کړو. په کپشنز باندې زه کلیک کوم، ما ته د نیو کپشنز صفحه خلاصیږي. راځو ملګرو سټانډرډ ته. دلته ملګرو ګورئ په سټانډرډ کې موږ تاسو 15 آپشن راکړي. دا CEA 600 CEA 200 ټیلیټکس، اوپن سب ټایټلینګ او اوپن کپشنز. ملګرو د کپشنز په تعریف خو موږ تاسو د ویډیو په سر کې پوسولو چې کپشن څه ته وایي او څه وخت کار اخیستی سو. او که چیرې تاسو ورته نوی متوجه سوي یاست، ویډیو بیرته شاته بوځئ، هغه وګورئ تاسو او بیرته راسئ، بیا دا حصه مطالعه کړئ. ملګرو موږ تاسو دوه رقمه کپشنز لرو، یو کلوز کپشن ده، بل اوپن کپشن ده. همچنان په همدې شکل باندې یو اوپن سب ټایټل ده او بل کلوز سب ټایټل ده. د دوه فرق څه شی ده ملګرو؟ کپشنز او سب ټایټل دا دواړه په تعریف کې یو شی دي، یو شی عمل سرته رسي، خو ډیر جزئی فرق لري چې ان شاء الله په دغه ټول باندې په جزئیات به د اډوبي پریمیر پروګرام په پروژو کې پیغیږي. دلته کار کول اسې بې فائدې ده. دلته دومره کارو چې د په هر یو پوسو، په تعریف پوسو، کار په پوسو چې د څه لپاره پکاريږي. ملګرو CEA 600 او CEA 200 او ټیلیټکس دغه کلوز کپشنز او کلوز سب ټایټلینګ دي. دا معنا ملګرو کلوز کپشن او اوپن کپشن د دوه فرق څه شی ده؟ زه اوس تاسو وایم کلوز کپشن چې کله موږ تاسو کارو په یو ویډیو کې دا اختیار موږ تاسو بیا راکړي چې هغه کپشن خپل ویډیو کې فالو کو او کې فالو نه کو. لکه په دازینو پلیرو کې موږ تاسو د اختیار راکړي چې هغه کپشن موږ تاسو وګورو او کې ونه ګورو. نو هغه ته څه وایي؟ کلوز کپشن یا کلوز سب ټایټل. که چیرې بیا له اوپن سب ټایټل نه او اوپن کپشن نه موږ تاسو کار واخلو، نو دلته به څه کیږي؟ هغه کپشن هم هغه سب ټایټل هم خپل ویډیو سره یو ځای سریخ راځي، جوخت راځي. موږ تاسو به د اختیار نه راکړي چې هغه کپشن یا سب ټایټل فالو کو او کې فالو نه کو. موږ تاسو مجبور بیا وګورو چې را ویډیو ګورو. نو پوه شئ اوپن کپشن او کلوز کپشن څه ته وایي. بیا هم زه تاسو وایم چې کلوز کپشن موږ تاسو اختیار راکړي چې فالو کو، کې فالو نه کو، وی ګورو کې ونه ګورو، خپل ویډیو سره وی. اوپن کپشنز موږ تاسو مجبور یو چې هغه وګورو، هغه د ویډیو یو بخش وي، د ویډیو یو حصہ وي، له ویډیو سره نښتي وي. موږ تاسو مجبور یو چې هغه وګورو. کمال ګورو. اوس راځو په CEA 600 باندې کلیک کوو. CEA 600 دا افغاني ورژن ده، نوې ورژن شي ده 200. په دغه ټولو باندې اوس موږ تاسو غږیږو ان شاء الله. په CEA 600 باندې زه کلیک کوم، سټریم ته راځم. په سټریم کې څه دي ده؟ CC 1 معنی څه شي ده؟ کلوز کپشن 1. CC 2 معنی څه ده؟ کلوز کپشن 2. CC 3 معنی څه؟ کلوز کپشن 3. او دا شی CC4 کلوز کپشن 4. او په CEA 200 کې څه تغیرات راغلي دي؟ څه دا نه وایي دلته نه. تغیرات دا دي په ځینې پلیرو کې لکه VLC هغه ته موږ ته د اختیار راکړي چې د خپل لیکنې هغه رنګ تغییر کو، شکل تغییر کو، بیکګراوند ورته تغییر کو. دا اختیار موږ تاسو راکوي. او دا CEA موږ تاسو نس کولای شئ په سوشل میډیا کې هم وکړو، لکه یوټیوب کې به دا اختیار موږ تاسو نه راکړي چې هر لیکنې تغییر کو، رنګ تغییر کو، بیکګراوند تغییر کو د لیکنې. نو هلته به څه کو؟ هلته به
ټیلیټیکس نه کار اخلو. ټیلیټیکس دا په سوشل میډیا کې لکه په یوټیوب کې حالت کاریږي دا چې کله موږ تاسو وغواړو چې د یوټیوب لپاره ویډیو جوړ کړو او هغه ویډیو سب ټایټل ولري نو له ټیلیټیکس نه به کار اخلو. حالت چې کله موږ تاسو هغه ویډیو ګورو موږ تاسو وایي چې دا ویډیو سب ټایټل لري غواړئ تاسو هغه وګورئ که ونه ګورئ. چې کله هغه ویډیو تاسو ډاونلوډوئ هغه ته بیرته تاسو وایي په خپل موبایل کې چې دا ویډیو سب ټایټل لري یا کپشن لري تاسو هغه غواړئ وګورئ او که نه غواړئ وګورئ. اوپن سب ټایټل په دې خو پوسولو چې دا د ویډیو سره جوخت راځي موږ تاسو نس کولای شئ هغه فعال یا غیر فعال او اوپن کپشن هم. اوس راځو په اوپن کپشنز باندې کلیک کوو. دلته راځو ملګرو ټایم بیس ته 25 فریم په سکند صحیح ده نور تنظیمات ټول صحیح دي اوکې باندې کلیک کوو. ملګرو دا د موږ تاسو اوپن کپشنز چې موږ تاسو دا فعال کړو په دې باندې زه چاپ کلیک کوم راکش کوم خپل ټایم لاین ته لدی جنازه سایز غټوم تر ویډیو اخري پورې زه خپل ویډیو مې پلی کوم ملګرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دې سي پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته موږ تاسو څه کوو اول به راځئ وینډوز په وینډوز کې دا چکې صحتمند د تاسو کپشنز مینو فعال ده کنه دا د ما نه د فعال ټیک مارک نه لري په دې باندې کلیک کوم. دا د ملګرو د موږ تاسو ته دا د کپشنز فعال شو په دې باندې کلیک کوم ډبل کلیک وکوم خپل کپشن باندې. دلته موږ تاسو د لیکنې اختیار راکړي زه لیکم دې ځینې زه راځم خپلې د ژبې نوعیت تغییروم پښتو ته راځم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه لیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا لیکنه موږ تاسو کړل. وګورئ ملګرو دلته موږ تاسو ته کپشنز جوړ شو. موږ تاسو کولای شو چې لدی سینه رنگ ورته تغییر کو او لدی سینه ورته لیکنه تغییر کو او دی سینه ورته بیک گراوند تغییر کو. زه راځم اوس مثلا د خپل لیکنې سایز غټوم. سایز لکوم چې موږ تاسو غټوي چې د خپل لیکنې دیجنه او دیجنه حاشیه غټولای شو چې په ځینو ځای کې ورته سټروک وایي دلته ورته ایجی لیکلای. سایز غټوم دا یو سلويخ سایز ما 50 ک او ملګرو دغه وړکی باکس ته وګورئ دا د خپل ویډیو موقعیت ته یعنی دا کپشن هم د ویډیو په کومه حصہ کې اوس په دغه وړکی حصہ کې دا وګورئ ملګرو دلته دا زه اوس وړم د ویډیو منځته دلته کلیک وکوم یا پورته خواته یا دی خواته په دغه شکل خو زه بیرته په خواني شي تراولم. د لیکنې رنگ ملګرو د جنه تخیلی کې دلته تاسو کلیک وکړئ مثلا زه غواړم سور رنگ کم په دغه شکل باندې اوکې باندې کلیک کوم. وملي د ملګرو د لیکنې رنگ سور زه بیرته غواړم خپل رنگ د لیکنې سپین کما بیرته سپین او که زه چیرې وغواړم د خپل د لیکنې د بیک گراوند وګورئ ملګرو استور دا زه تغییر کم رنگ نو زه بس کوم دیجنه د ما د لیکنې بیک گراوند تغییریږي رنگ راځم دلته په دغه باکس باندې زه کلیک کوم بیک گراوند کلر دی ته وایي دلته زه کلیک کوم استور د وګورئ ملګرو د بیک گراوند باندې زه کلیک کوم راځم دلته دیجنه په د رنگ باندې کلیک کوم. موږ تاسو ته د رنگ انتخابولو اختیار راکړي مثلا زه غواړم دا شین رنگ ورته انتخاب کوم شین تیره اوکې باندې زه کلیک کوم. وملي د ملګرو د ما د لیکنې بیک گراوند تغییر سه خو د ما لیکنه اوس هم پورته ده لدی جنه نور زه د لاندې نه راځي. موږ تاسو به څه کوو راځو به کنټرول افیکټ ته وای محور ته راځو دا به چپ خواته بیایو د وای محور یو ځل زه خپل ویډیو مې پلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه شم وګورئ ملګرو دې سي پورې راځه دې سي پورې اوس بیا غواړو موږ تاسو کپشن جوړ کو دغه مثبت علامه باندې به کلیک کو یعنی کپشن اضافه سي مثبت علامه ده په دې باندې کلیک کو. وګورئ ملګرو دلته یو خانګه کا اضافه سوله دا زه د سی وګدوم په دغه شکل باندې دلته زه کلیک کوم. ما څه ویل په ویډیو کې زه شیر محمد محمدی یم زه شیر محمد محمدی یم بیرته زه راځم اوس خپل ویډیو زه بیا پلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه شیر محمد محمدی یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه وملي د ملګرو تر دې سي پورې راغلو نو دې سي پورې باید موږ تاسو څه ولیکو د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه بیرته راځم په مثبت باندې کلیک کوم. دلته لیکم د پتنګ میډیا د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه
دې سي پورې راغلی. دلته زه راځم خپل د کرسر راوړم په دې سي پورې زه کش کوم تر دې سي پورې. د لیکنې نوعیت له کوم ځای تغییریږي. دلته زه کلیک کوم. دلته موږ او تاسو کولی شو چې د خپل لیکنې نوعیت انتخاب کړو او له دې نه کولی شو چې بولډ وي ایټالیک وي. دا خو هم انشاءالله موږ او تاسو ویلي وي که نه. بولډ څه ته وایي؟ بولډ یعنې برجسته. دا بولډ کوم خپله لیکنه وګورئ ملګرو راټه شوله. زه که چېرې دلته راسم لیکنه مې وړه ده. دلته زه راځم ریګولر ده. دا زه بولډ کوم دغه شکل باندې برجسته ښه ښکاري. دلته هم زه راځم کلیک کوم. دا هم ریګولر ده. دا هم زه بولډ کوم دغه شکل باندې. کپشن باید بولډ وي. بولډ ښه ښکاري. بیا زه خپله ویډیو مې پلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه شیر محمد محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام اتم درس یا اتمه ویډیو ده. دې سي پورې ملګرو څه مې ویلې؟ دا د اډوبي پریمیر پروګرام اتم درس یا اتمه ویډیو ده. دلته به بیا موږ تاسو راځو د مثبت باندې به کلیک کوو. راځم په دې خانه خالي کې دلته کلیک کوم. لیکم دا د اډوبي پریمیر پروګرام اتم درس یا اتمه ویډیو ده. دغه شکل باندې ملګرو زه دغه تر د اخرې پورې زه بیایم. ځینې خلک نه غواړي چې دغه بیکګراونډ یې شاته وي. نو دا به تاسو څنګه دا لرې کوئ دا بیکګراونډ یې؟ راځئ به خپلې لیکنې ته بیکګراونډ کالر به دلته دا به سلیکټ کوئ. داسې کله سلیکټ سه وګورئ ملګرو دلته فیصدي لري دا رنګ. دغه رنګ دلته فیصدي لري. له دې نه موږ تاسو کولی شو چې فیصدي یې صفر کړو. که چیرې دا فیصدي یې صفر شو بیکګراونډ لرې کېږي. وګورئ ملګرو زه دلته چپ کلیک پې نیسم. چپې خواته بیایم بیرته خوشي کوم. د ما د لیکنې بیکګراونډ ورک شه چې اکثره کپشنونه په دغه شکل وي. په دې خو موږ تاسو پوهېږو چې لیکنه د چپې خوا نه شروع کېږي ښی خواته په دغه شکل. دا لیکنه منځ خواته راوړي پاراګراف کې او دا د ښي خوا نه شروع کېږي چپې خواته لکه فارسي او پښتو خطونه. په دې خو موږ تاسو پوهېږو. او دا خو بولډ ده. دا ایټالیک ده او دا انډرلاین ده. چې کله د لیکنې لاندې خط وي په دې به کلیک کوو. وګورئ ملګرو دلته لیکنې لاندې خط موږ تاسو ته جوړ شه. زه بیرته د انډرلاین یې له منځه وړم. دا به څنګه له منځه وړو؟ بیرته به دلته کلیک کوو خط له منځه ځي. وګورئ ملګرو لاړه دلته خط یې له منځه. او دا ملګرو ایچ کالر دغه ته وایي. ښه دې ته څه وایي؟ ایچ کالر. اکثرو ځایو کې دې ته سټروک وایي خو په پریمیر پروګرام کې دې ته ایچ کالر وایي. د موږ تاسو د خطونو حاشیې دي په دې باندې زه کلیک کوم. سټروک کالر باندې زه کلیک کوم. یو رنګ زه ورته انتخابوم مثلا سور. وګورئ ملګرو د هزیګانې سرې سولې دغه شکل باندې. زه بیرته راځم بل یو رنګ زه ورته انتخابوم مثلا تور رنګ. وګورئ ملګرو رنګ یې تور شو د هزیګانو دغه شکل باندې. نو که چېرې تاسو غواړئ چې د رنګ یې صفر کړئ دې نه تاسو کولی شئ صفر یې هم کړئ. ښه ملګرو اوس چې شی پاتې سوله دغه د موزیک کلامه. اوس به تاسو وایئ چې دغه یې پرېښوده. دا مې نه ده پرېښې دې ته مې فکر نه سو. ملګرو دغه د موزیک کلمه داسې وخت استعمالېږي دغه وخت استعمالېږي مثلا چې کله خبرې پای ته ورسېږي وروسته له خبرو نه موزیک شروع شي. بیا موږ تاسو څه کوو دا د موزیک کلمه هلته ږدو. مثلا زه دا ویډیو مې خپل لګاټوم په دغه شکل باندې. دلته زه راځم دلته بیرته راځم کپشنز ته. دا کپشن مې لږ اوږدوم په دغه شکل باندې. مثبت باندې زه کلیک کوم. دلته راځم دا موزیک کلمې زه ورکوم. بیا هم موزیک کلمې دا 3 دانې موزیک کلمې ما ورکړې دغه شکل باندې. وګورئ ملګرو دا د موزیک کلمې ما دلته اډ کړې. ملګرو زه خپله ویډیو مې یو ځل بیا زه پلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه شیر محمد محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام اتم درس یا اتمه ویډیو ده. دې ویډیو کې راځو ومنه د ملګرو په دغه شکل باندې موږ تاسو کپشن لیکای شو. ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ او یا د ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او افیس درسونه په مکمله مسلکي او وړیا توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل یعنی پتنګ میډیا د سره سبسکرایب کړئ څو پر ځینې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ لاسته راوړئ او یې ګورئ.
ملګرو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او دا ویډیو مو خوښه شوي که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوي دا ویډیو سره لایک کړئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته په کامنټ کې ولیکئ زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او افیس درسونه په مکمله مسلکي او وړیا توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پر ځینې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ لاسته راوړئ او یې ګورئ. تر بیا په مخه مو ګلونه الو مو مل شه.